بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیکی. د پاکستانی ملیشو لخوا د افغان کډوالو په نشه کولو ته د یونیسف خبرګون، د افغانستان بانک لومړی مرستیال او د ملګرو ملتونو د مرستندوی له مرستیال ترمنځ لیدنه، او د ایران او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ تلیفوني خبرې اترې. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د روان کال د کب 19 نیټه ده. زه عزیزیم دا بشپړ خبرونه دي. د پاکستان پوځي رژیم له لوري د افغانستان کډوالو په نشه کول د یونیسف استازي ښاغلي تاج الدین لخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا عبدالرحیم منصور سره په لیدنه کې وغندول شوه. نوموړي همدارنګه په افغانستان کې د دغه بنسټ فعالیتونو ته په اشاره ویلي چې یونیسف هڅه کوي چې د اوبو رسونې په برخه کې ډیری پروژې پلي کړي. ورته مهال ملا عبدالرحیم منصور د باکیفیته او پر وخت د پروژو پر پلي کولو ټینګار کړی دی. ښاغلي منصور له یونیسف څخه غوښتي چې د اوبو رسولو او نورو برخو کې له راستنېدونکو او بیا ځای شویو کډوالو سره مرسته وکړي. په پای کې د دواړو لوریو ترمنځ پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار وسو. د افغانستان بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما له مرستیال اندریکا راتوات او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP له مشر استیفن سره لیدلي دي. مرکزی بانک په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د بانکي او مالی سکتور د ظرفیت لوړونې لپاره د یوه ګډ کاري چوکاټ د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې ګډ کاري چوکاټ له لارې به د نړیوالو او کورنیو بنسټونو تخنیکي مرستې او فعالیتونه تر یوه واحد چتر لاندې راټول شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرعي په مشرۍ د کتاب ارزونې کمیسیون نوبتي غونډه وشوه. د غونډې په پیل کې د کمیسیون منشي د تیرې غونډې راپور وړاندې کړ او د کمیسیون لاسته راوړنې او فعالیتونه مثبت وارزول شول. په دې غونډه کې هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره سم لیکل شوي وو د چاپ اجازه ترلاسه کړه. همدارنګه د 15 بېلابېلو عنوانونو درلودونکي 620 توکه صادره او وارده شویو کتابونو په اړه هم لازمي پریکړې وشوې. د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې 10 توکه هغه کتابونه چې کمیسیون ته د ارزونې په موخه رالېږل شوي وو د ارزونې لپاره د کمیسیون غړو ته وسپارل شول ترڅو راتلونکي غونډې ته یې راپور وړاندې کړي. او وروستی خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د خپل جاپاني سیال سره په ټلیفوني اړیکه کې د امریکا او صهیونیستي رژیم له لوري پر ایران د پوځي برید وروسته د سیمې د وروستیو بدلونو سیمهییزو او نړیوالو اغیزو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سید عباس عراقچي په دې ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې د ایران لپاره ډېرې مهمې دي، خو موږ اجازه نشو ورکولی چې امریکا په سیمه کې له خپلو اډو څخه پر موږ بریدونه ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا د نن ورځې مهم لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.